عبدالرحمن بابا فرمایي وي د دنیا چې څانه تعلقات دي که هغه د دوستۍ په شکل کې دي او که هغه د ورورولۍ په شکل کې دي دا ټول یو ټایم به داسې راشي وي ختمېدو واله دي او ختم به شي. هغه فرمایي وی که سلزله هم کنار و هم بغل شي د دنیا مین به واړه سره بیل شي او دا چې اوس په یوه کور کې سره ناست دي عاقبت به جدا جدا منزل شي. وی دا ګلونه چې زید په دستار کې همواړه به تر خپو لاندې غوبل شي. عبدالرحمن بابا فرمایي په دنیا کې د عزت دپاره او د کامیابۍ دپاره ضروري ده چې مونږ ښه خلکو سره ناسته پاسته کوو په دې سره به زمونږ عزت جوړیږي. هغه فرمایي وی هغه څوک چې پیروي د اولیا کا دا یې واړه په معنی کې ولایت وي. عبدالرحمن بابا وی مونږ په دنیا کې مال دولت دپاره منډې تړلې وهو ټول جنم په دې کې تیر شو خو ولې کله چې انسان کمزوری شي بوډا شي او د مرګ وخت پرې راشي نو د دې مال دولت هیڅ اهمیت پاتې نشي. هغه فرمایي وی خاورې زر په سړي واړه برابر شي هغه دم چې له جهانه په رحلت شي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی د هوښیارتیا او د کمعقلتیا یو خپل حد دی. کم خلک چې ځان د حد نه زیات هوښیار ګڼي هغه هوښیار نه دي هغه هم کمعقل دي. وی د دانا او د نادان ترمیان یو حد وي هوښیاري تر حده پورته حماقت وي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی د هر سړي خپله مرتبه ده خپل عزت دی خپل ځای دی مونږ له پکار دی چې مونږ د خپله حده نه وړو. هغه فرمایي وی تجاوز له خپله حده پکار نه وي د هر چا په خپله خونه کې حرمت وي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی که ته په دنیا کې کامیابي او ازادي غواړې نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې ته خپل ځان د رب بنده کې د رب بندګي اختیار کې د رب بندګي به تا د دنیا د هر قسمه غلامۍ نه آزاد کی او ته به عزت عمومي. هغه فرمایي وی له اوله بندګي بیا ازادي ده که مقصود د ازادۍ لرې غلام شه او وی ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې کبر او غرور خو چالم نه پکار خو غریب سړي له خو بیا بالکل هم نه پکار. مونږ له پکار دی چې عاجزي او قناعت اختیار کو. په عاجزۍ او قناعت کې ډیره غټه کامیابي ده. هغه فرمایي سرکښي د عاجزانو پکار نه ده هر میږی چې وزر وکاندي خپیمان شي او چې کیمیا د قناعت یې په لاس راشي د شریعه په خرقه کې بادشاهان شي. رحمان بابا فرمایي وی چې علم یوم بد نه دی خو د دین علم ورسره پکار دی چې د دین علم ورسره نه وي نو ټول علمونه فضول دي. هغه فرمایي وی زه رحمان له هغه علم پناه غواړم چې له دینه له مذهبه وي سوا. عبدالرحمن بابا د الله تعالی مینه او عشق باره کې وایي چې د دې نه بهترین کار نشته. وی تر عشق غوره بل څه کار په جهان نشته تر همه کارونو غوره کار دی دا بې له عشقه روزګارونه واړه پوچ دي که روزګار دی خو بهتر روزګار دی دا. امام بابا فرمایي وي چې چا دنیا ته مخ کړی دی او دین ته شا کړی دی دی تباه دی. د دنیا کامیابي تعالی د آخرت کامیابي نشي درکولی لکه څنګه چې څوک د کاغذ په کشتۍ کې سمندر نشي پار کولی نو دغسې د دنیا په کامیابۍ آخرت کامیابي هم نشي مونتی. هغه فرمایي وی چې امید په امارت د دنیا کا د کاغذ په کشتۍ سیر به د دریا کا.